امیرخان متقی وایي د پاکستان د تیري پر وړاندې له افغان خاورې دفاع مو مشروع حق دی. سلامونه ستړي مشئ پام مو رااړوم یو تازه خبر ته له یاران تلویزیون څخه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له بهرنیو ډیپلوماتانو د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په لیدنه کې پر افغانستان د پاکستان برید وغانده. زموږ هیواد او خلک له تیرو شاوخوا 2 اونیو راهیسې د پاکستاني پوځ د ظالمانه او نه توجیه کېدونکو بریدونو سره مخ دي، په داسې حال کې چې د منځګړو په هڅو د اوربند فضا رامنځته شوې وه. له بده مرغه پاکستاني لوري اوربند مات کړ او خپل پوځي بریدونه یې پیل کړل. امیرخان متقي په دې لیدنه کې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري پر افغان خاوره بریدونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت د ستونزو د حل لپاره د تفاهم، خبرو اترو او متقابل درناوي ته ژمن دی، خو د هر ډول تیري پر وړاندې د هیواد له خاورې دفاع د افغانستان مشروع حق دی. هیله مند یم چې زموږ په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د جګړې نوې څپه ودرېږي او د تحمیلي سیاستونو او پوځي اقداماتو پر ځای د دولتونو د ملي حاکمیت اصولو ته درناوی وشي او ستونزې یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړای شي. د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي وایي موږ له یوې تحمیلي جګړې سره مخ یو او زموږ دفاعي اقدامات په بشپړ احتیاط او د پوځي اهدافو پر تمرکز ترسره کیږي. زموږ هدف هغه مرکزونه دي چې له هغو څخه پر افغانستان بریدونه کیږي او زموږ عملیات هم د همدې بریدونو په ځواب کې ترسره کیږي. موږ له یوه تحمیلي جنګ سره مخ یو او زموږ دفاعي اقداماتو تل په ډېر احتیاط او د پوځي اهدافو په نښه کولو تمرکز درلود. هدف مو یوازې هغه مرکزونه دي چې له هغو څخه د افغانستان پر خلاف اقدامات ترسره کیږي. ښاغلي متقي د خپلو خبرو په یوه برخه کې زیاته کړه چې پاکستان د ټي ټي پي په پلمه پر افغان خاوره برید کړی او زیاته یې کړه چې پاکستاني جنرالان د خپلو کورنیو ستونزو د حل پر ځای سیمه بې ثباته کوي. پاکستاني لوري د خپلو بریدونو د توجیه لپاره د ټي ټي پي موضوع یادوي، خو دا باید څرګنده شي چې دا موضوع نوې نه ده. د ټي ټي پي ستونزه له کلونو راهیسې په پاکستان کې موجوده ده چې خپل عوامل او زمینه لري او دا د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره نه ده رامنځته شوې. پاکستاني جنرالان د دې پر ځای چې د خپلو داخلي ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي، د ټولې سیمې امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی.